فرض کړئ لمر د باسکټبال یو توپ دی او د دې توپ په پرتله مځکه بیا د کنجیتې په اندازه کوچنکه ده. اوس نو فکر وکړئ چې زموږ لمر د مځکې په پرتله څومره لوی دی. که دا د ګاز او پلازما اورین توپ دونه غټ نه وای نو څه به سوي وای؟ آیا زموږ کورې به بیا د لمر پر مدار ګرځښت کړی وای او که یا لمر به بیا د دې غټې مځکې پر مدار ګرځښت کولی؟ له دې سره به نو زموږ د کورې د ګاونډیو سیارو څه حال او احوال وای؟ په دې واټیب کې به مو دا پوښتنې در ځواب کړم. د لمر حجم دونه دی چې بسته 1.3 میلیونه مځکې پکښې ځایېدلی سي. لمر د لمریز نظام 9.9% برخه جوړوي. دا یوازې له مځکې کوچنی راته ښکاري، هغه ځکه چې زموږ څخه 150 میلیونه کیلومتره لرې دی. که چیرې لمر تر مځکې کوچنی وای نو بیا به مځکه هیڅ د اوسېدو لپاره نه وای مناسبه او نه به هم بیا لمر ستوری وای. په کائناتو کې جسامت او مساحت جوړښتونه تشکیلوي. دا ځکه پیښیږي چې مځکه ولمر ته په کافي اندازه نږدې ده، دونه نه ده لرې لکه مریخ چې یې ښیي سي او نه هم دونه نږدې ده لکه زهره چې لولپا سي. موږ بختور یو چې د لمریز نظام په هغه طبقه کې یو چې د ژوند لپاره مناسبه ده. دا په دې معنا ده چې د لمر اندازه د مځکې اندازه او د دې دواړو ترمنځ ټاکلې فاصله هغه څه دي چې پر مځکه یې د ژوند ارتقا ممکنه کړې ده. که لمر تر مځکې کوچنک وای نو څه به سوي وای؟ د ستوري غټوالی تر رنګ او حرارت محدود وي. غټ ستوري ابي او ګرم وي، په داسې حال کې چې هغه کوچني سره او ساړه وي. لمر سپین ستوری دی، نه دونه غټ دی لکه لوی لمر یا سوپر جاینټ او نه هم دونه کوچنی دی لکه کوچنک سور ستوری یا هم ډورپ سټار. تاسې به نو اوس فکر کوئ که لمر کوچنی وای نو د ډورپ ستوري په څیر به سور وای، مګر داسې نه ده. تعریف یې داسې کیږي که سور ستوری او یا هم لوی ستوری وي، دا ځکه ستوری دی چې د ځان په هسته کې د هستوي سوځښت عملیه صورت نیسي. دا تر اوسه ثابته نه ده اندازه سوې، مګر هغه کوچنی سور ستوری باید چې د 10 مځکو په اندازه غټ وي. دا په نظري ډول د یو کامل ستوري اندازه ده چې په خپله هسته کې د هستوي سوځښت عملیه ترسره کړي. هغه ستوري چې د 10 مځکو په اندازه لوی نه وي هغه ته یو کامل ځلانده ستوری نسو ویلی، بلکې یو یخ وهلی تور او د ستورو پاتشونه یې یادولی سو. که چیرې لمر تر مځکې کوچنی وي نو بیا به دا لمر ونسي کولی چې په خپله هسته کې د دوامداره سوځښت لپاره هستوي تیل وباسي چې په دې سره به ټوله لمر پاک صاف وسېځل سي. لمر د جاذبې ځواک اصلي څښتن دی. که له منځه ولاړ سي نو بیا به د لمر د مدار ټولې سیارې له ټاکلي مداره ووځي او دا دلته پر مځکه و ژوندیو موجوداتو ته چندانې ښه خبر نه دی. راسئ یو پلای لا بیا تشریح کړو. دا ځل مځکه تر لمر غټه وګڼئ او لمر هم دا اندازه وګڼئ لکه دا اوس چې دی. که مځکه تر لمر غټه ګڼئ نو د مځکې لویوالی به تر اوسنۍ لویوالي 333 ځله لوی وي. دونه غټه سیاره به په خپله د غونه تودوښه او فشار وزېږوي چې دا سیاره به بالاخره په ستوري بدله سي. معلومه ده چې دلته به د ژوندي مخلوق درک لا هم نسي پاته، مګر په لمریز نظام کې به یو بل شی پام اړونکی وي، یعنې اوسنی لمریز نظام به په دوه ګوني لمریز نظام بدل سي او دوه لمره به پر یو بل راڅرخي. په بله معنا پر مځکه به هیڅ نور ژوندي موجودات شتون ونه لري، مګر کیدای سي ژوندي موجودات پر هغه نورو سیارو او یا هم سپوږمۍ وده وکړي. تر اوسه چې دا ستوریز نظام څونه څېړل سوی، ډیری ستوري او سیارې یې دوه ګوني او څو ګوني وي. ځینې یې ان د ژوند کولو لپاره هم مناسبې کیدای سي. دا به نو څنګه عجیبه نه وي چې د اسمان په کنارو کې دوه لمره وي؟ دا به د وټیپ یوې بلې سناریو ته پرېږدو.